لپاسه واورې ورېدې غرونه لمبې کولې زمونږ یارانې نه به سره سر خبر شي زمونږ یارانې نه به سر خبر شي ملګرو سلامونه مې واخلئ راحت خان ما دا وخت زه د ضلع بډګرام په سانګرا برکنډو کې ناست یم او دا مازدیګری دی او دا اور مونږ بل کړی دی او ما سره دا نور ملګري هم دي دو به هم خپلې خبرې تاسو سره شریکوي په آخر کې او دا اور مونږ بل کړی دی او دو د سیخونو پروګرام هم کړی دی ملګرو دا د مازدیګر ټایم دی او د اختر دویمه ورځ ده ملګرو دې پروګرام کې چې کوم ما سره نور ځوانان دي اخترجان استاد دی را سره عابد خان دی او معروف ملک دی او ارشد خان دی ملګرو دې ولاګ سره سره د ټنګ ټکور پروګرام به پکې همي او که زموږ د اواز یا شکل په چا بد لګي نو ویډیو سکپ کړئ او که نه په چا باندې ښه لګي نو بیا ویډیو آخره پورې وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او موږ سره په پروګرام کې اوسئ چې څومره خوند ترې اخیستی شئ او څومره مینه د بهار په تمه ناستم خزان راغی باران راغی د باران سره ګلې ورېده یاره راهد ملنګ وی مالا ارمان راغی لپاسه واورې ورېدې غرونه لمبې کولې لپاسه واورې ورېدې غرونه لمبې کولې ما جانان چې د یو بل سره وادي کولې ما جانان چې د یو بل سره وادي کولې او لپاسه واورې ورېدې غرونه لمبې کولې لپاسه واورې ورېدې غرونه لمبې کولې ما جانان چې د یو بل سره وادي کولې ما جانان چې د یو بل سره وادي کولې غرونه خاموش او چنارونه یا نخترونه خاموش غرونه خاموش او چنارونه نخترونه خاموش او غرونه خاموش او چنارونه یا نخترونه خاموش زمونږ یارانې نه به سره سر خبر شي زمونږ یارانې نه به اوس سر خبر شي زمونږ یارانې نه به سره سر خبر شي د زړه تخته مې راویستې باچا مې کړې که نه د زړه تخته مې راویستې باچا مې کړې که نه ما وخندل جانانه په خندا مې کړې که نه پښتو مې درله ماته کړه رضا مې کړې که نه مویل خانه بزړ صبر کما بسته مویل خانه بزړ صبر کما بسته مویل خانه بزړ صبر کما بسته
چې زه در مخامخ شم وارخطا مې کړې کنه چې زه در مخامخ شم وارخطا مې کړې کنه